دا زموږ ستاسې زنانې له چې کله د میاشتې نه جوړې راسي یعنی په حیض کې وي یا په نفاس کې چې کوچنۍ پیدا سوی وي کلمې استغفار درود شریف ذکر اذکار له خولم نه وروړي پکار دا ده زموږ کتابونه لیکي فتاوی رحمیه جلد نمبر 4 صفحه نمبر 49 باندې هغه دا لیکلي چې د زنانو دپاره چې دا په میاشتنۍ نه جوړې کې وي یا په نفاس کې وي دا پر مسله باندې کښېني د حل لمانځه پر ټیم باندې د لمانځه به قدر سبحانك استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم دا وای الله جل جلاله به د زر رکعاتو نفل ثواب ورکړي او زر ګناهونه به الله ورمعافوي او بشمار درجې ورلوړوي د مجالس ابرار په حواله یې لیکلي دا د دې دپاره مستحب عمل دی چې وایي نو ګورئ په دغه حالاتو کې چې کپړې دې هم ناپاکې وي بدن دې هم ناپاک وي او ذکر اذکار هم نه کوي استغفار هم نه وایه درود شریف هم نه وایه یو بله کلمه هم نه وایه نو په دغه وخت کې بیا شیطانان حملې پر کوي که چیرې د شیطان د شر څخه ځان محفوظه ساتې د یو بل شر څخه ځان محفوظه ساتې نو پکار دا ده چې ته دا ذکر اذکار پرې نه ږدې ټیک دی لمونځ مه کوه د قرآن مجید تلاوت مه کوه د قرآن شریف تلاوت نسې کولی لیکن ذکر اذکار درود شریف استغفار دا خو ویلی سي دا خو کوه نو پکار دا ده چې هغه ګورې دا دومره ګټه فضایل ولې دي په داسې وخت کې د دې دپاره ځکه ته زړه نه غواړي زړه نه غواړي چې دا اعمال وکړي لیکن بیا هم دا خپل ځان پابنده کوي اعمال کوي نو الله به دومره مرتبه او درجه ورکړي